زه تا ته وایم او دا خبره ښه په غور باندې واوره. آیا که یو کس راپاڅېږي او ستا پلار ته کنځل وکړي او بیا د هغې دپاره چې دی یوه ورځ مقرره کړي او په هغې باندې جشن کوي، هغه ورځ لمانځي، نو آیا ته به د دغه کس سره په دغه جشن کې شریک شي؟ د دې جشن د لمانځلو مبارکي به ورکړي؟ نو بیا څنګه هغه کس چې هغه رب العالمین ته کنځل کوي، هغه د رب العالمین دپاره بچی ثابتوي او هغې دپاره بیا یوه ورځ، هغه ورځ چې په کومه ورځ باندې دغه پیدا شوی جشن په هغې باندې مناوئ او ته ورځې په دغه جشن کې هغې سره شریکېږي، ته هغې ته مبارکي ورکړي، تا له حیا نه درځي. حدیث قدسي دی دا واوره. الله رب العالمین فرمایي د ادم بچي زما سپکاوی وکړو، ما ته یې کنځل وکړ او دا مناسبه نه وه چې هغې داسې کلی وی. څنګه یې راته کنځل وکړو او سپکاوی یې وکړ؟ زما دپاره چې دی بچی ثابت کړ چې عیسی علیه السلام هغه د الله زوی دی. دا د نصاراو عقیده ده چې ته اوس نن کرسمس مانځې او د هغې مبارکیانې ورکې او کور ته دې ونې راوړي دي او د هغې لباسونه اچې او خوشحالیانې کې د هغې سره په دغه خوشحالۍ کې او په دغه جشن کې ته شریکېږي. څومره ظالمې. الله په خپل ذات په باره کې فرمایي زه خو احد ذات یم، یک یوازې صمد ذات یم، بې نیازه یم، بې حاجته یم، چاته محتاج نه یم، نه زما نه څوک پیدا شوي دي او نه زه د چا نه پیدا یم. یعنې نه زما بچي شته دی او نه زما مور او پلار شته دی، او زه داسې ذات یم چې ما سره نه په ذات کې او نه په صفاتو کې بل څوک شریک دی او برابر دی. دا نشي برداشت کولی چې ستا پلار ته دې څوک کنځل وکړي، ته هغه سره په حفل کې شریک شي او په دغه جشن کې شریک شي او مبارکي ورکړي، او د رب العالمین په باره کې برداشت کوي چې هغه خلک رب العالمین ته کنځل کوي، د هغې دپاره چې دی بد صفات او د کمزورۍ او د ضعف صفات ثابتوي او تا ته دا عادي خبره ښکاري. محترم وروره، اسلام چې دی زموږ دپاره دوه اخترونه غوره کړي دي، یو عید الفطر بل عید الاضحی، وړوکی او غټ اختر. او دا اخترونه چې دی دا د عقیدې مسایل دي او دا د رب العالمین په اختیار کې دي چې هغه د بنده دپاره څه شی غوره کوي. وربک یخلق ما یشاء ویختار. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لكل قوم عید، د هر یو قوم دپاره اختر شته او ستاسو دپاره وهذا عیدنا، او دا زموږ اختر، وهذا عیدنا، او دا زموږ اختر دی. محترم ورونو، په اسلام کې اخترونه دا د شعایرو نه دي، دا عبادت دی. نو د دغه دوو اخترونه ما سوا نور هیڅ اختر نشته دی په اسلام کې، هیڅ عید نشته دی په اسلام کې. د خپل ځان توهین مه کوئ او ځان په زوره باندې چې دی هغه د هلاکت کندې ته مه غورځوئ.